او بل حدیث شریف کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم خپله پر 3 کسانو باندې لعنت ویلی دی. ډیر ځایونه نبی علیه الصلاة والسلام خپل امتیان د دې څخه منع کوي چې پر بل مسلمان باندې لعنت مه وایست، لیکن 3 داسې کسان دي داسې اعمال کوي چې هغه غټ جرمونه دي، د هغې په وجه نبی صلی الله علیه وسلم پر دغه 3 کسانو باندې خپله لعنت وایي. انس رضی الله تعالی عنه وایي لعن رسول الله صلی الله علیه وسلم 3. نبی علیه الصلاة والسلام پر 3 کسانو باندې لعنت ویل. رجل ام قوما وهم له کارهون، یو پر هغه سړي باندې چې د یو قوم د پاره دی امام وي او هغه قوم دی بد ګڼي، هغه قوم د دنه خفه وي. محدثین حضرات لیکي چې که دا قوم پر داسې یو شي د ایمان نه خفه وي چې هغه په د امام کې غیر شرعي کارونه او اعمال موجود وي، او یا دا امام فاسق وي او یا جاهل وي، یا داسې نور اعمال پکښې وي چې هغه د شرع خلاف وي او قوم د ده څخه بد وړي، نو د دغه امام حکم دا دی چې نبی علیه الصلاة والسلام لعنت ورویلی. او که چیرې د یو دنیوي کار په وجه په قوم کې بعضې کسان د امام نه خفه وي، نو بیا دغه امام تر دې لعنت لاندې نه راځي. دویم کس چې نبی علیه الصلاة والسلام یاد کړی، وامرأة باتت وزوجها علیها ساخطه، او هغه ښځه پر هغې باندې لعنت دی چې د دې خاوند داسې شپه تیره کړي چې ودې ته په غضب وي او ترې ناراضه وي. نن سبا څومره ډېرې زنانه تر دې لعنت لاندې راځي او دوی د دې نه غافله دي. ډېرې زنانه داسې وي خاوند ورنه خفه وي او همداسې شپه تیره کړي، نو خبردار پر دې ښځو باندې د نبی علیه الصلاة والسلام لعنت دی. بیا محدثین حضرات لیکي که دا خاوند پر داسې یو کار و د خپلې مېرمنې ته په غضب و، د دې ښځې د بد اخلاقۍ په وجه، د دې ښځې د بې ادبۍ په وجه او د دې ښځې د نافرمانۍ په وجه په دې کې دا شان موجود و او خاوند پر دې شان ورنه خفه او داسې په غضب یې شپه تېره کړه، دې ښځې باندې لعنت راځي، دا ښځه تر لعنت لاندې ده. او که چیرې دا خاوند ورنه خفه وي ولیکن په دې کې ښځه ملامته نه وي، د ښځې جرم نه وي، نو بیا دا ښځه تر دې حکم لاندې نه راځي. دریم کس چې نبی علیه الصلاة والسلام یاد کړی، دا ډیر سخت حکم دی او په دې کې ډیر زیات کسان داخل دي. ورجل سمع حي على الصلاة ولم يجب، هغه کس باندې لعنت دی چې کله اذان واوري، په اذان کې دا کلمات واوري حي على الصلاة ولم يجب، د دې اذان اجابت ونه کړي، مطلب دا مسجد ته حاضر نسی، جماعت ته حاضر نشي. ډیر ځوانان داسې د کورونو کې ناست وي، دکانونو کې ناست وي، اذان وشي ولیکن بعضې کسان د ښځو په څیر په کورونو کې لمونځ کوي او بعضې دکانونو کې ناست وي، مسجد ته حاضر نشي. دې کسانو باندې لعنت دی، دا په هغه صورت کې چې دوی عذر هم نه لري. او که چیرې یو څوک سخت عذر لري مسجد ته نسي حاضرېدلی، هغه تر دې لعنت لاندې نه راځي. تاسې عذر ته هم وګورئ، هر انسان به وایي چې بس ما عذر دی، پلانی عذر، پلانی عذر، زه مسجد ته نه ځم. د صحابو دور ته راشئ، یو صحابي مبارک نبی علیه الصلاة والسلام ته راځي او ورته وایي یا رسول الله علیک الصلاة والسلام، زه په سترګو ړوند یم،
څوک نه لرم چې ما د کور نه مسجد ته راولي. آیا په کور کې لمونځ کولی شم؟ نبی علیه الصلاة والسلام ورته وایي چې کله اذان وشي ته اذان اورې؟ هغه صحابي مبارک ورته وایي هو یا رسول الله علیک الصلاة والسلام، اذان اورم. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وایي چې ستا لمونځ په کور کې نه دی صحیح، په کور کې لمونځ مه کوه. طریقه داسې وکړه د کور نه یو پړی یوه رسۍ جار کا تر مسجده پورې، دې رسۍ باندې لاس ونیسه او په قدمونو باندې راځه، سیده به تا مسجد ته راولي. لیکن په کور کې لمونځ مه کوه. نن سبا زموږ ځوانانو ته راشه، خپې جوړي، لاسونه جوړ، بدن جوړ، سترګې روغې، لیکن مسجد ته نه راځي. الله تبارک وتعالی دوی ته هدایت وکړي، که اذان اوري عذر نه لري مسجد ته نسي را، خو تر لعنت لاندې راځي. او یو بله سخته خبره لا ده چې نبی علیه الصلاة والسلام وایي څوک اذان واوري عذر نه لري مسجد ته نه راځي، په کور کې لمونځ وکړي، د دې سړي لمونځ په کامله توګه صحت هم نه لري. لمونځ یې وکړي صحت نه لري. نو دغه کسان باید آګاه اوسي، خبردار اوسي چې د دغه اعمالو څخه ځان وساتي په کلکه باندې، ځکه د دې څخه معلومیږي چې نبی علیه الصلاة والسلام یو ځل د لعنت څخه منع کوي، بل وار بیا پر خپل امتیانو خپله لعنت وایي. وجه دا ده چې دا ډېر سخت اعمال دي. د دې سختو جرمونو په وجه نبی علیه الصلاة والسلام پر خپل امتي خپله لعنت وایي. نو په کار دا د هر امتي ته چې د لعنت نه ځان وساتي، ځان پکې داخل نه کړي، د دې اعمالو څخه ځان وژغوري. ستاسې د اسلامي پوښتنو جوابونکی مفتي حکیم الله صابر الحنفي صاحب.